چې په تا باندې د پلار دی دغه حق په تا باندې د تره دی. تره خو پلار دی. تره به څنګه د وراره دپاره بده خوښه کړي؟ خوښولی شي. سوال نه پیدا کېږي چې خوښه کړي. زمونږ معاشره مونږ دې ځای ته رسولې ده چې د تره زوی ته تربور، د تربور زوی او تربور تره ته تربور، دا مونږ دې ته رسولې دی. نبي علیه صلات وسلام فرمایي وایي تره دې په مثل د پلار دی. مونږ وایي نه تره خو تربور دی. داسې ده که نه ده؟ مونږ کوم طرف ته روان یو؟ شریعت څه وایي او مونږ څه وایو؟ نبي علیه صلات وسلام فرمایي وایي د پلار چې د څنګه خیال ساتو دقه شانتې د تره ساته. دا خو ستا پلار دی. مونږ وایو نه نه تره خو زما تربور دی. دا په کور کې مونږ دا خبرې جوړې کړي، د کشرانو په ذهن کې مونږ دا خبرې اچولې دي. دا خبره یاد وساته، مونږ د کشرانو په ذهن کې اچولې دي. الله دا ګوره ماشومان سبق د کوره حاصلې ښه. کور کې چې کومې خبرې کېږي اکه ماشومان بیا کوي. د دې وجې نه کوم بچي چې د پلار قدر نه کوي، سپک ورته ګوري که نه، پوه شه چې دې سړي ته ښځه سپک ګوري.